السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کوم دوستانو چې تاسو به ټیک ټاک کې طبیعتونه صحتونه مو ښه وي. نننی چې کوم معلومات دي دا د حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په باره کې دي چې حضرت مولانا محمد ادریس صاحب څوک او د کوم ځای سره تعلق ساتي. نو راځئ چې دا معلومات تاسو سره نن شریک کړم. که د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د پیدایش په باره کې مونږ تاسو ته ووایو نو دوی په کال 1961 کې د چارسدي په علاقه تورنزو کې پیدا شوي. د ستاسو د والد صاحب نوم مولوي حکیم عبدالحق او دوی په عوامو کې د مناظر اسلام په نوم مشهور وو. د مولانا محمد ادریس صاحب د دادا نوم شیخ الحدیث مفتی شهزاده و چې هغوی هم د دیوبند نه فارغ وو. هغوی هم یو علمي شخصیت او د خپل دور یو غټ مفتی او شیخ الحدیث و. د ستاسو د والد صاحب د نیکه چې کوم نوم هغه و شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل چې هغه د مشهور عالم دین علامه شمس الحق افغاني استاد پاتې شوی دی او دوی په خپل علاقه کې د شیخ صاحب په نوم مشهور وو. او دې سره حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب د مشهور عالم دین شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب زنګوټی هم دی. د حضرت شیخ صاحب دوه زامن دي. یو نوم دی مولانا انیس احمد چې هغه دینی تعلیم حاصلولو کې مصروف دی او د بل زوی نوم یې دی محمد سلمان چې هغه د طب تعلیم حاصلوي او الحمدلله دواړه فارغ التحصیل دي. د دې نه علاوه ستاسو دوه اروریان دي چې د یو نوم دی پیر قاری فیاض احمد صاحب او د دویم نوم دی شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف احمد صاحب. د دې سره ستاسو یو خپله مدرسه ده چې د هغې نوم دی ادارة الحدیث والقرآن الکریم تورنځی چې په ضلع چارسده کې واقع ده. که دې سره موږ د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب د تعلیم په باره کې تاسو ته ووایو نو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ابتدایي تعلیم د خپل والد صاحب نه او دادا نه حاصل کړی او ورسره یې سکول هم ویلو. چې کله دوی د میټرک نه فارغ شول نو بقیه تعلیم یې دارالعلوم نعمانیه عثمانزی چارسدي نه حاصل کړ او د اعلی تعلیم دپاره دارالعلوم حقانی ته لاړه چې هلته یې د خپل استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق او شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید صاحب نه مکمل کړ. او دې سره سره شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د پېښور یونیورسټۍ نه په عربي او اسلامیات کې د ایم ډګري هم حاصل کړی دی. اوس راځو د شیخ صاحب په درس او تدریس باندې چې کله شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب خپل دینی تعلیم مکمل کو نو د هغې نه پس یې جامع نعمانیه عثمانزی چارسده به طور مدرس جوین کړه او دغلته تقریبا د 15 کالو پورې د دینی علومو او د احادیثو درس پړه وهلو. او دې سره د ضلع اټک په علاقه کې یو بله مدرسه هم ده چې نوم یې دارالعلوم تعلیم القرآن دی. نو په هغې کې هم یو کال پورې درس و تدریس خدمت ورکړو. د دې نه پس یې دارالعلوم اسلامیه تنګې به طور شیخ الحدیث جوین کړه او تقریبا د 10 کالو پورې دغلته دور حدیث ټول کتابونه طلبا ته پړاول. بیا د هغې نه پس خپل کلي ته راغی او تقریبا 6 کالو پورې صحیح بخاري او جامع ترمذي یې پړاو او په کال 2014 کې دارالعلوم نعمانیه کې شیخ الحدیث او صدر المدرسین په مسند باندې فائز شو او صحیح البخاري کامل او جامع ترمذي کامل یې پړه وهلو. او د ډاکټر شیر علي شاه صاحب د وفات نه پس یې دارالعلوم حقانیه به طور شیخ الحدیث جوین کړه او هغلته یې د 15 کالو پورې تقریبا د جامع ترمذي او صحیح بخاري درس انجام هم کړی دی. اوس موږ راځو د شیخ صاحب د سیاسي خدماتو باندې چې شیخ صاحب په سیاست میدان کې څه کړي دي. نو شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب هم د ملک په سیاست کې هم حصه اخیستې ده. دوی د جمعیت علماء اسلام ضلع چارسدي سابقه امیر هم دي او اوس د جمعیت سرپرست اعلی او مرکزی مجلس شورا ممبر هم دي. تاسو سابقه رکن اسمبلی هم پاتې شوی او ستاسو په غټو کارنامو کې به طور ممبر صوبای اسمبلی شریعت بیل او حسبه بیل جوړول هم شامل دي. تاسو د اطلاعاتو کمیټې سابقه چیرمین او د نفاذ شریعت کونسل
کې سابقه ممبر هم پاتې شوی. عرض دا چې د زندګۍ په هر معزز شعبه کې تاسو خپل کردار ادا کړی دی او د کامیابۍ ډنډې مو هر ځای کې ښخې کړي دي. نو زموږ دعا چې الله پاک دې تاسو ته صحت درکړي او الله پاک تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. نو دوستانو دا نن زموږ ستاسو لپاره دا ښکلي شان معلومات. امید کوم چې معلومات به مو خوښ شوي. نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر هم کړئ. د الله په امان.